السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې وظیفه شیر کوم که دا وظیفه مو شروع کا نو چې د چا اولاد نه وي نو هغې ته به الله تعالی نیک عمله او د دې تابعدار اولاد ورکړي. انتهایی اسانه وظیفه ده، خامخا دا وظیفه یاده کړئ او دا شروع کړئ چې د چا اولاد نه وي. نو غوږ شئ ورته، د قرآن پاک آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا آیات کریمه به هغه څوک چې د چا اولاد نه وي هغوی به دا آیات هر مانځه نه بعد 3 ځله وایي، صرف 3 ځله به دا آیت کریمه وایي نو دوی ته به الله تعالی نیک عمله اولاد ورکړي. که د اولاد نه مایوسه شوي وي مکمل او دا آیات شروع کو هر منځ نه بعد 3 ځله الله تعالی ورته اولاد ورکړي. او دا د حضرت زکریا علیه السلام دعا ده. هغوی د اولاد نه مایوسه شوي وو، عمر یې ډېر زیات شوی، بوډا و، خو چې کله د حضرت مریم علیه السلام د هغې کفالت کولو، د هغې پرورش کولو، نو یو ځل رالو نو چې وکتل مریم علیه السلام هغې ته بې موسمه میوې پرتې وې. د سیوانو موسم نو ته سیوان پراتو بالفرض، نو بې موسمه میوې ورته پرتې وې. ورته وی دا تا چا درکړل؟ هغې ورته وی دا ماته الله تعالی راکړي دي. نو دې دغلته وایي چې مریم علیه السلام ته الله تعالی بې موسمه میوې ورکوي، ما ته بې موسمه اولاد هم راکولی شي. بس دا دعا یې وویلې، دا کومه چې مې تاسو وویلې، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا دعا یې ووی، الله تعالی ورته په بوډاوالي کې اولاد ورکو. نو چې د چا هم اولاد نه وي، د اولاد نه مایوسه شوي وي، نو دا دعا دې شروع کړي، هر مانځه نه بعد 3 ځله دې وایي، په پوره یقین سره یې وایي، پوره یقین سره یې وایي چې د دې دعا په برکت سره به موږ ته الله تعالی اولاد راکوي. خامخا به الله تعالی اولاد درکړي. ټیک شوه؟ الله تعالی مو خوشحاله بال لره، الله تعالی مو ګل ګلزار لره. او که چېرې نورې وظیفې زما کتل غواړئ، زه خپل یوټیوب چینل ته قاسم اسلامیک میډیا، دا زما د یوټیوب چینل دی، نو تاسو دا سبسکرایب کړئ. دې نه به انشاءالله تاسو ته مختلفې وظیفې میلاویږي. ټیک شوه؟ او صحیح وظیفې به انشاءالله د ځانه به نه وي، صحیح وظیفې وي انشاءالله. الله تعالی مو ګل ګلزار لره. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.